السلام علیکم ملګرو. دا دې ته وایي جبل ملائکه، یعنی جبل خو تاسو ته پته ده چې غر ته وایي او ملائک وایي فرښتو ته ملائکو ته وایي. دا د بدر د میدان سره غر دی او روایت دا دی چې الله پاک ملائک را لېږلي وو د بدر په غزا کې د مسلمانانو د امداد دپاره، ځکه چې پاک نبی صلی الله علیه و وسلم الله ته زاري وکړه چې یا پروردګاره دشمن په شمېر کې هم زیات دی، ورسره وسلې هم ډېرې زیاتې دي. که چېرې دشمن کفار په دې جنګ کې کامیاب شو نو ستا د نوم اخیستو والا به څوک پاتې نه شي. نو روایت دی چې الله رب العزت کومې فرښتې را لېږلې وي چې د هغې تعداد 1000 2000 3000 15000 مختلف روایتونه دي. او یو روایت دا هم دی چې دغه فرښتو چې دی نو د څه زیړ پټکي په سر او د څه سپین پټکي په سر، او دا الله رب العزت مسلمانانو د امداد دپاره را لېږلي وي چې د بدر په جنګ کې د بدر په غزا کې الله پاک برې مسلمانانو له ورکو او کفار په دغه جنګ کې هغه یې ماتې وخوړه چې پکې ابو جهل هم د 2 ماشومانو د لاسه جهنم ته ورسېدو. دا تاسو وینئ دا خاورې دي، دا کاڼي وو، خو په دې چې دا ملایکې راکو شوي دي نو دا کاڼي دي، دا شګې دا د دې نه شګه جوړه شوې ده. خو د الله قدرت دا دی چې دا شګه الوځي نه، ځکه که ډېر لوی طوفان هم راشي نو که دا سلګه ډېره والوځي خو دا بل ځای ته نه ځي، دا هم په دې خپل دا کم غر چې دی تاسو وینئ جبل ملائکه، نو دا د دې غر نه چې ته یو خوا بل خوا ته نه ځي. دا هم د الله یو قدرت دی چې د دې 1400 کاله وشو په 2مه هجرۍ کې په 18مه روژه باندې د بدر دا غزا شوې وه، دا جنګ شوی و د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ چې د کفارو قافله را روانه وه د شام نه، او هغوی چونکې یریدل چې مسلمانان به موږ ته نقصان راورسوي نو هغوی مکې ته سړی ولېږلو چې هغه د اوښ یا د اوښې غوږونه پرې کړل او چغې جوړې کړي چې مسلمانان زموږ مال لوټ کول غواړي. د دې نه مخکې چې کله مسلمانان د مکې معظمې نه د مدینې منورې په لور راتلل نو کفارو ته نه مال حال تورې نیزې غشي هر څه اخیستي وو. نو د دغه بدل اخیستو دپاره چونکې عربو د دغه بدل اخیستو دپاره دلته د بدر د میدان چې دی نو دغه جنګ شوی و او الله پاک مسلمانانو له بری ورکړی و. نن دا د عمرې خلک د عمرې له راغلي دي د مختلف ملکونو نه، زموږ د ملک پاکستان نه هم راغلي دي او دغه شان چې کوم دی د دنیا د ټولو ملکونو نه راغلي دي. او خدا دا چې څنګه چې موږ د په بس کې هغه معلم وایي چې خلکو د دې نه اوس د کیل د لوبو ځای جوړ کړی دی او خلک ځي او دلته یو بل په شګو ولي او تصویرونه دي، او نو دا د عبرت ځای دی او زنانه ډېرې زیاتې دي. مجبورانه موږ خو کیمره نیولې ده خو دا ځای تاریخي ده. زه ورته هم په ړومبي ځل رالمه چې دې نه مخکې موږ راغلي خو موږ په لاره تېرېدو صرف دغه لږ غوندې نظاره مو کړې وه چې دا د بدر میدان دی. نور دومره تفصیل سره څنګه چې د معلم صاحب موږ ته په بس کې ووایي چې دا جبل ملائکه دی او دا هغه غر دی چې الله پاک ملایکې را لېږلي وي د پاک نبي صلی الله علیه وسلم په التجا باندې، او بیا په بدر کې د مسلمانانو مدد کړی د الله په حکم باندې. نو نن 26 مارچ دی او کال 2026 دی. کمال خبره دا ده چې نیټه هم 26 ده د مارچ او کال هم 2026 دی. او په دې ورځو کې لږ غلطېږم ځکه چې ګډوډ شوي. ها د زیارت ورځ ده نو بس راغلي وو له خیره سره دغه مقدسو مقاماتو ته. نو ما وی چې راشه خپلو کتونکو ته خپلو ملګرو ته چې هغه ویډیوګانې هم تاسو ته ما معلوماتي
ویډیوګانې خولې دي څه خبره ورکې داسې نشته او خدا نن چې دی چونکې دا ځینو ته دا به محفوظ شي دلته خو راځي ډېر خلک ویډیوګانې کوي او په اردو کې هم کوي په انګریزا کې هم کوي په عربی کې هم کوي پښتو کې به تاسو ته کم داسې ملاویږي چې په دا قسمه ځایونو باندې خلکو ویډیوګانې جوړې کړي به وي دا نه چې نه به یې جوړې کړي خو برحال دغه زما یو کوشش دی دغه مخامخ ورېجي بدر چې دی نو دلته جنګ شوی خو بس اوس دا بدر چې کوم دی نو ښار دی دغه د بدر ښاریه ده چې مونږ ترېنه راووتو واپس مدینې منورې ته ځو دا اوس ته لږ درخیمه د بدر دا ښاریه د لرې مننه چونکې زنانه ډېرې زیاتې دي نو په دې وجه چې دی نو کوشش کوو چې کیمره یو خو بل خو دا خلک خو نه مایند کوي که نه خو بیا مونږ له نه ښایي چې زنانه راولو خو جبل ملایکه باندې تشې زنانه دي سړي پکې ډېر کم دي هغه سر ته خلک ختلي دي دا ګوري چې ټول دا ګیر چاپېره کاڼي دي ګوره غرونه دي که نه او د الله دې قدرت ته د الله دې شان ته ګوره چې دلته ملایک راکوز شوي دي نو دا شګې دي او دا داسې شګه ده چې په طوفان سره هم چېرته نه ځي او په دې د 1400 کاله تېر شوي دي په دې کې څه کمی رانغی دغه زما یو هڅه وه زما یو کوشش و تمه لرم چې دا به تاسو خوښوئ دا څومره بسونه راغلي دي ولاړ دي دا ټول د عمرې هغه زایرین دي د عمرې نه خلک راغلي دي هسې هم راځي د عمرې نه بغیر هم خلک راځي مقامي خلک به کم راځي خو دا بهر ملکونه نه چې راځي د عرب ملکونه دي او عجب ملکونه دي او انډونیشیا ملیشیا د دې خلک ډېر زیات راځي د مصر خلک زیات راځي او ورسره چې کوم دی د سودان وغیره دغه خلک ډېر زیات راځي خو زیات شمېره زیات تعداد پکې د مصریانو دی ترک هم راځي زه په دې حرمینو شریفینو کې مونږ ولیدل چې د ترکو خلک هم ډېر راځي نو ډېره تیزه هوا چلیږي باران هم وشو موسم ډېر مزېدار دی ډېر ښایسته دی مایکونه راته 2 مایکونه مې واخیستل او دواړه خراب شوي راته بغیر مایکه لګیم نو که په اواز کې لږ شور موري نو دا به راته نه وایي چې اواز کې د شور دی که نه دغه یو مجبوري ده اوس به بیا ګورم مدینه منوره کې چې ته یو بل مایک واخلم په دې ورځو کې مې ډېر مایکونه خراب کړل نو چاینا مایکونه دي بس ډېر زر خراب شي یو مې قیمتي مایک اخیستی و هغه هم خراب شو 5 مایکونه خراب شو الله دې خیر کوي دغه د بدر ښاریه او دا د بدر هغه غر چې جبل ملایکه ورته وایي چې ملایک الله پاک راکوز کړي د بدر په غزا کې د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم او د هغه د اصحابه کرامو د امداد دپاره چې فتح او نصرت دواړه خدای پاک مسلمانانو له ورکړي تمه لرم چې زما دا کوشش به تاسو خوښوئ او ما به د خپل نظر نه خبروئ او دا ویډیو نه یوازې دا چې په خپله وګورئ د نورو ملګرو سره شیر کړئ او زما د اندازې مطابق ما چې کوم لوستي دي نو د هغې مطابق ما خپل معلومات تاسو له درکړل که چېرته دې کې څه کمی زیاتې وي یو غلطي زما نه شوي د هغې معافي غواړم او زه کله تاسو سره ملګرو ګورې ټوکې مو کوم ښه ځکه چې زموږ اوس د ډېرې مودې ملګرتیا ده نو یو بل سره داسې شو لکه د یو کور بندیان زه پکې دا کمنټ والا مې یاد کوم که نه چې څوک څه وایي څوک وایي د نیکانو خلکو مرکې وکړه نو دا د نیکۍ دا ځایونه وګورئ نو بیا به د نیکانو خلکو مرکې کوم خو دا نیکان به پیدا کوم د دې کې به راسره مرسته کوئ تاسو به راته ښایي چې دغه بنده نیک دی او صرف د سره خبرې وکړه نو زه د ټولو ملګرو یو جهان مننه کوم چې زما دا کوشش وښیي زما دا مرکې ګوري زما دا ویډیوګانې ګوري ما سره سهولتونه نشته نه را سره کیمرې شته او نه را سره کیمرامین شته بس دغه موبایل دی د ګزارې کار مې پرې روان کړی دی تاسو خوښوئ تاسو یې ګورئ دا ما دپاره ډېره لویه خبره ده اجازه راکوي د الله په امان